بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله بیسکس ان ایڈوانس فنکشن کې څلورمه ویډیو وایو. نن به انشاءالله فنکشن اور فارمولا 31 نه سٹارټ کړو تر 40 پورې. صحیح ده؟ نو زه راځم 31 نمبر فنکشن موږ سره هغه راوند اپ فنکشن ده. راوند اپ فنکشن دا موږ ته یو ډیجیټ دا برزي. زه ورته چې مثال په تور باندې په دغه ډیسیمل کې زما یو ډیسیمل پکار دی. دغه نور به سکیپ کی دغه یو براته 2 ته کنورټ کی. راوند ډاون فنکشن موږ ته دغه نور چې کوم یو ډیسیملز دي دا موږ ته کلیر کوي. که یو هم پکار وي یا هم دوه پکار وي یا هم درې پکار وي تاسې ورته لیکلی شئ او تاسو ته به راشي. دا موږ سره ډاون صحیح شوه. دې ځای کې موږ غلط شوي دلته موږ هم ورته راوند اپ لیکلی دی. دا باید راوند ډاون وي. فنکشن اور فارمولا 33 رینډ فنکشن دا موږ ته یو رینډم عدد راته راکوي 0 نه والا تر 1 پورې. فنکشن اور فارمولا 34 رینډ بټوین دا داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته د دوه نمبرونو ترمنځ رینډم عدد راته راکوي چې کله موږ F9 پریس کوو دغه عددونه سره په خپلو منځو کې چینج کیږي 1 نه تر 100 پورې. موږ په دې ځای کې دا اګزامپل ورته ورکړی دی. تاسو هر یو اګزامپل ورته ورکولی شئ او هر یو عدد ورته پکې لیکلی شئ. ام راوند ملټیپل راوند دا داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته د یو عدد ضرب راته راکوي چې کوم دغه عدد ته نږدې وي. رومن داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته د یو نمبر رومن عدد راته راکوي. SQRT مطلب سکویر روټ دا موږ ته د یو عدد سکویر روټ راته راکوي. لایک 9 سکویر روټ څه شی دی؟ 3 دی. د مطلب دا شو چې 3 ملټیپلای 3. 64 سکویر روټ څه شی دی؟ 8. د مطلب دا شو 8 ملټیپلای 8 64. صحیح شوه. سکویر روټ پای داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته د دغه عدد هم سکویر اخلي سکویر روټ راته راکوي او د پای هم سکویر روټ راته راکوي. دواړه خپلو منځو کې سره ضربوي او هغه عدد حاصل ضرب موږ دلته لاسته راوړي چې دې پروف هم موږ تاسو ته ښودلی دی. پروف نمبر 1 and پروف نمبر 2. ساین فنکشن داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته پوزیټیو 1 نیګیټیو 1 او 0 موږ ته راکوي. کله چې یو عدد نیګیټیو وي هغه موږ ته -1 راته راکوي. چې کوم پوزیټیو وي هغه پوزیټیو 1 راته راکوي. کوم ځای کې چې 0 موجود وي کوم سیل کې چې هغه تاسو ته انتخاب کوي تاسو ته هغه 0 درته درکوي. لاست فنکشن سیلینګ داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته یو عدد سیل کوي. لایک فار ایگزامپل 123.123 زه غواړم چې دا 1 سیلینګ کړم. 1 سیلینګ مطلب دا دی چې دغه ډیسیمل ورڅخه ختم کا او دغه مخکینی عدد دا یو سیل کا یوې پورته بوزه. همدغه شان که تاسو 5 ورته ولیکئ 5 مطلب دا دی چې دغه عدد چې کوم 5 ورته نږدې وي لکه 15 10 15 شل 15 ویشت دېرش همدغه شان په دې کې. نو تاسو اوس ورته وګورئ یو سل درویشت څو ته نږدې دی؟ 15 ته نږدې دی که دېرشو ته؟ 15 ته نږدې دی. نو موږ ته 15 راته راکړه. که تاسو 10 ورته ولیکئ تاسو اوس وګورئ دا به اوس 10 برخیږي. څه مطلب شو؟ لایک 10 شل دېرش څلوېښت 50 شپېته دا څو ته نږدې دی؟ 10 ته نږدې دی چې برخیږي او سیلینګ کوي. نو تاسو اوس ورته وګورئ یو سل دېرش موږ ته راته راکړی دي. صحیح شوه. راځئ چې پریکټیکل کار وکړو. زه از ایکول ټو لیکم راوند اپ نمبر زما دا نمبر دی کاما څو دې پکار دي زه ورته یو ډیګر زما پکار دی. بس بریکټ بند انټر ما ته وایي چې 102.2 دغه ډیسیمل نه راته 2 راته جوړ کړه. اوس زه راځم فار ایگزامپل راوند اپ زه ورته وایم چې زما 2 پکار دي 2 مې ورته ولیکو. نو ګوره دې کې ماته دغه یو څخه شپږ راته جوړ ځکه چې دغه نور ډیسیمل ختم شو او د 500 نه راته شپږ جوړ کړو. بس تاسو راشئ او کنټرول ډي هر یو کې 2 راوند اپ شو. اوس به زه راشم راوند ډاون ته. څه شته به راشم راوند ډاون بس از ایکول ټو فار ایگزامپل راوند ډاون او دا زما نمبر دی کاما 1 انټر دی. ګوره ماته راوند ډاون کو. راوند ډاون مطلب دا چې هغه نور راته ختم کو. صحیح شوه. زه از ایکول ټو فار ایگزامپل لیکم راوند ډاون او نمبر کاما نمبر ډیګټ 2 انټر ماته هماغه راته راکړه. بس کنټرول ډي. رینډ از ایکول ټو فار ایگزامپل رینډ ورته لیکم او بریکټ بند دا موږ ته 0 نه تر 1 پورې عدد راته راکوي. فار ایگزامپل زه F9 پریس کوم یا ډیلیټ بټن پریس کوم نو ماته به دا اټومیټیکلی اپډیټ کیږي لایک دیس ونه. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بل زه راځم رینډ بټوین بس از ایکول ټو رینډ بټوین زه ورته یم چې باټم د ما سره 10 وي او ټاپ د ما سره 1000 وي. انټر بیا ډیلیټ پریس کوم ماته به دا څونه واخله
د لسو نه والا تر 0 پورې دی په منځ کې به دا ماته پرنټ کیږي. همدغه شان که ډېر دې په کار وي بس راشه کنټرول ډي او ډیلیټ پریس کوه تاسو به اتوماتیکلی دا پرنټ کیږي. که اوس ته چې نور دې راته نه کیږي بس کنټرول سی دلته به ودرېږي الټ ای اس وی انټر بس دا اوس موږ سره ویلیو راغله. صحیح ده کنه. دا به اپډیټ کیږي او دا به نه اپډیټ کیږي. ام راوند بس ایز ایکول ټو لیکم ام راوند نمبر دې کم یو دی دا یو دی کاما ملټیپل می ورته فار ایگزامپل څلور دی ما ته به څو راکړي 8 به راته راکړي یا به 12 راته راکړي. صحیح شو 4 8 12 دوه بره هم کېدی شي دوه لاندې هم کېدلی شي. که زه اوس فار ایگزامپل 15 ورته ورکړم ما ته به 10 راته پوره راکړي. صحیح شو. یا که زه فار ایگزامپل 6 ورته ورکړم نو ما ته به دا بیا هم 12 راکړي ځکه چې 12 ورته نږدې دی. که 6 راته راکړي یو ضرب د 6 کېږي نو 6 ډېر کم راځي 12 ورته نږدې راځي. صحیح شو. is equal to for example m round دا زما نمبر دی کاما او دا می ملټیپل دی ګورې اوس ورته 14 راته راک کنټرول ډي. صحیح شو. 11 راته راک او دې راته 3 راک او دې راته 0 راک F2 خو دا خو لاندې تللی دی. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. زه is equal to for example رومن لیکم زه غواړم چې دغه عدد رومن راته راکړي انټر رومن یې راته راک کنټرول ډي. خو یا ساتئ ملګرو 4000 رومن نشته دی 3999 پورې شته 4000 نشته. is equal to SQRT زه غواړم چې سکویر روټ دغه لاسته راوړم بس انټر سکویر روټ یې 3 دی. د مطلب دا شو چې 3 ملټیپلای 3 صحیح ده. بس کنټرول ډي د هر یوې راته راکړو 2 یې راته راکړه دی راته راکړو یعنې مطلب دا شو چې دا په خپل ځان سره ضرب کې دی نه راځي 2. square root pi is equal to SQRT pi نمبر دې کم یو دی دا یو دی انټر دې ماته دا راته راکړو. پروف به څنګه لاسته راوړی is equal to SQRT والا د دې نمبر دا ضرب کا SQRT pi دې نه به همدغه لاسته راځي که نه به راځي بلکل به همدا لاسته راځي. همدا شان بل پروف یې څه شی دی is equal to SQRT دا نمبر ضرب د پای دې کې به هم همدا لاسته راشي ځکه چې دا مسره د دې پروف دی. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. is equal to for example ساین ورته لیکم is equal to ساین دا زما نمبر دی. که نیګیټیو وي -1 راته راکړه که پوزیټیو وي +1 راته راکړه او که 0 وي نو 0 راته راکړه. ګورې اوس ورته دا 0 دی ما ته به 0 راته راکړي. سیلینګ ته راځم is equal to for example سیلینګ نمبر دې کوم یو دی دا یو دی کاما significance ورته for example 1 تاسو ورته وګورئ نو سلسلې ریشه راته کړو دغه ډیسیمل راته ختم کړو دا موږ سره 1 اوس به راشو is equal to ceiling همدغه زما نمبر دی کاما 5 به راځه اصل 23 دی که نه 125 به وخیږي ورې 125 او دا بل به څو ته وخیږي 1.5 دا به 115 ته او دا 15 ته صحیح ده. is equal to for example ceiling ورته لیکم دا زما نمبر دی کاما 10 راته که اوس به څو ته وخیږي 110 ته دا بل به 1.5 ته او دا 200 ته او دا 100 ته. که زه ورته یم چې 100 ته واخله نو دا به څو ته وخیږي 200 ته دا هم 200 ته دا هم 200 ته او دا 100 ته 200 100 ته به وګورئ ګورئ 200 که زر ورته والي بس هغه به همدغه شان سټیپ بای سټیپ خیږي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره بیسکس ان اډوانس فنکشنز څلورمه ویډیو څلورم پارټ او په دې کې موږ فنکشن 31 څخه سټارټ واخیستو راوند اپ څخه تر فنکشن 40 پورې سیلینګ پورې.